بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومانو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم الوهاب جل جلاله دی. دغه سپیڅلی نوم په قرآن عظیم شان کې ذکر سوی دی. یو ځای په سورة صاد کې راغلی دی چې الله جل شانه فرمایي: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب. او همدا ډول بل ځای په سورة آل عمران کې راغلی دی چې الله جل جلاله فرمایي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. د الوهاب جل جلاله معنا ده بخش کوونکی، هبه کوونکی، او هغه هبه چې بلا عوضه وي. هبه هغه ورکړې ته ویل کیږي چې د عوض په مقابل کې نه وي. الله جل جلاله و خپلو بندگانو ته ډیر قیمت بها شیان بدون عوض ورکړي دي. که یو انسان په خپل وجود کې وګوري، انسان په خپل وجود کې داسې شیان پیدا کولی سي چې هغه د دنیا په اسبابو، په پیسو، په هیڅ قیمت نه پیدا کیږي. که چیرې یو انسان ته الله جل جلاله سترګې ور نکي، ړوند وي په سترګو باندې، نو که د دنیا طبابت ټول سره یو ځای سي او که د دنیا ټولې پیسې سره یو ځای سي، دا کس بنا نسي ګرځولی. لاسونه، پښې، تنفس، ښایست، عقل، فکر، نطق او په ژوندانه کې رزق ورکول، اولاد ورکول، مال ورکول او داسې نور شیان، دا ټول الله جل جلاله انسان ته ورکړي دي. ځکه نو د الله جل جلاله یو سپیڅلی نوم الوهاب، هغه ذات چې بېله عوضه و خپلو بندګانو ته زیات نعمتونه ورکوونکی رب دی. او دغه سپیڅلی نوم که چیرې څوک په کثرت سره وایي یا وهاب جل جلاله و خپل رب ته آواز کی: ای هغه ذاته چې ته بدون عوض و خپلو بندگانو ته بېشمېره نعمتونه ورکوې، ان تر دې چې یوازې دوستانو ته نه، هغه کسان چې د الله جل جلاله په دشمنۍ کې ژوند کوي، په کفر او ضلالت کې ژوند کوي، هغو ته هم الله جل جلاله د دنیا نعمتونه ورکړي دي، اسباب یې ورکړي دي، رزقونه یې ورکړي دي، بېشمېره شیان یې ورکړي دي. نو که چیرې یو څوک و خپل رب ته په همدغه سپېڅلي نامه باندې آواز کوي الوهاب جل جلاله، یا وایي یا وهاب جل جلاله، بزرګانو په تجربه باندې ثابته کړې ده که څوک د الله جل جلاله دغه سپېڅلی نوم ډیر وایي، الله جل جلاله به څو شي ور په برخه کې زیات رزق، وقار و عزت، حیبت او عزت به الله جل جلاله ور نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.